تازه خبر حنیف اتمر په لومړي ځل میدان ته راودانګل. حنیف اتمر طالبانو په اړه تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د پرځول شوي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کندوز کې د اهل تشیع پر یو جماعت د ځانمرګي برید له غندلو سره طالبان په دې اړه مسؤل او ځواب ویونکي ګڼلي دي. اتمر په یو ټویټ کې یاده پیښه د ټولو شرعي او انساني ارزښتونو پایمالول یاد کړي دي. د حنیف اتمر په خبره داسې پیښې د هیواد وضعیت نور هم کړکېچنولی شي او د خلکو ژوند له اوسني وضعیت څخه هم ډیر تریخولی شي. د بهرنیو چارو دغه مخکینی وزیر ویلي طالبان له دې کبله چې اوس د هیواد مسؤلیت ور په غاړه دی، د دې پیښې په اړه باید ځواب ووایي. په کندوز کې وړمه ورځ د جمعې ورځې د لمانځه پر مهال د اهل تشیع په یو جماعت کې ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه 100 تنه پکې شهیدان او سلګونه نور پکې ټپیان شول. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. یاد شوی برید په پراخه او نړیواله کچه وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. طالبانو بیا په دې اړه د خپلو اقداماتو او لاسته راوړلو په تړاو څه نه دي ویلي. په کندوز کې د داعش ډلې یاد شوی برید هغه هم په دومره خطرناکه کچه چې د یادې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. داعش ډلې مخکې یوازې په ختیځو او یو شمېر سویلي ولایتونو کې د طالبانو او عامه امنیت خلاف فعالیتونه کول. دا ډله د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې له لویو ننګونو څخه ګڼل کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.